ډیر داسې کسان دي چې د هغو دا یقین نه کیږي چې یاره آنلاین ارننګ هم کیږي. بالکل تاسو آنلاین ارننګ کولی شئ، بشرط دا چې تاسو سره داسې یو سکیل وي. فار ایگزامپل تاسو کیټ ډیزاینر یې یا ویب ډیولپر یې یا اپلیکیشن تاسو رغولی شئ، د یعنې داسې سکیل تاسو سره چې هغه تاسو آنلاین د هغې سروس ورکولی شئ. نو داسې مختلف ویب سایټ دي چې په هغې باندې تاسو خپل سروس ورکولی شئ، لکه په اپ ورک کې ځان له پروفایل جوړ کړئ، په فایور کې جوړ کړئ، داسې نور د ویب سایټ دي. اپ ورک چې دی دا یو ډېر بهترین ویب سایټ دی، خو اپ ورک والے چې دي د هر چا پروفایل نه ایکسپټ کوي، ځکه چې په تمامه دنیا کې لګیا فریلانسر دي ته اپلیکیشن لیږي او دی هغه اپلیکیشن بیا ریجیکټ کوي، ول چې الریډي د دې سره ډېر زیات فریلانسرز دي. نو اپلیکیشن به تاسو څنګه لیږئ او څنګه به اپروف کوئ، په دې به انشاءالله زه بیا یو بله ویډیو جوړه کړم. خو زه تاسو ته صرف ښیم چې تاسو ته زه دا پروف وښیم چې په واقعي په اپ ورک باندې ارننګ کیږي، او تاسو ته به زه انشاءالله دا پروجیکټ هم وښیم چې کوم پروجیکټ ما کلاینټ له وکړو، زما سره کم کلاینټ دی، نو مختلف تاسو ته زه لږ انټرفیس ته دی وښیم. راځئ ما سره لیپټاپ ته. زه به د خپل اپ ورک اکاونټ کولاو کوم چې په دې باندې کلیک کوم، دا یو پی لیکلی دا د اپ ورک آیکن دی، دا زما اکاونټ الریډي کولا شو، تاسو کتی شئ. دا زما پروفایل دی په دې کې، اور اپ ورک چې دی دا یو ډېر زبردست ویب سایټ دی د آنلاین کار کولو دپاره. په دې کې چې تاسو په دې فایند باندې کلیک کوئ، په فایند ورک باندې ضروري نه ده چې صرف تاسو آټو کیډ زده او د هغې سکیل مطابق تاسو دلته کې فریلانسنګ کوئ. که تاسو هر یو سکیل زده تاسو په دې کې فریلانسنګ کولی شئ. اوس دلته کې تاسو دا وګورئ، دا د کینیډا نه دا پروجیکټ دی، بلډینګ ډیټیلینګ کراس سیکشن ډرایینګ، دا یو ارکیټیکچر دی، بجټ $180 ورکوی دی. دغه شانتې ریټریس، دا فلور پلان ټو آټو کیډ، دا آټو کیډ والا یو پروجیکټ دی، دا د سره یو پی ډي ایف فایل دی، هغې نه صرف آټو کیډ جوړول غواړي. کینیډا نه دی دا پروجیکټ، تاسو دا کتی شئ یونایټډ سټیټس نه. دنیا پروجیکټ دی په دې کې. بیا چې تاسو پر ریسنټ باندې کلیک کوئ، موسټ ریسنټ، نو تاسو ته چې کوم بالکل نوي کارونه دي هغه به تاسو ته مخې ته راشي. دا پوسټډ 12 minutes اګو، یعنی دا 12 منټ مخکې چا پوسټ کړی دی. د کوم ځای نه؟ دا هم د کینیډا نه دی، دا هم ارکیټیکچرل پروجیکټ دی. ټیک شو. داسې دا ریویټ والا دی، دا هم هغه ریټریس دا وختي موږ وکتو. په دې کې ډېر زیات پروجیکټ دي او په دې کې زیات فریلانسر هم نشته دي. زه تاسو ته ښیم، دا مای جاب باندې زه کلیک کړم، او دلته کې به دا پیج زما سره کولاو شي. نیټ لږ سلو دی نن. دې ریپورټ ته به لاړ شم. دا چې دی زما چې کم کلاینټ و د یو اس ای والا و، د امریکې کلاینټ و، دا هم لږ ډرافټنګ کار و، ډیوډ فورډ ته د نوم دی. اور اوس چې دله موږ کم کار وکړو $22.40، دا زما اکاونټ ته الریډي راغلی دي. چې زه په ریپورټ باندې کلیک کړم او اوورویو ته لاړ شم، نو چې کله تاسو یو پروجیکټ وکړئ نو هغه به دلته کې پروګرس کې به بیا به ریویو ته لاړ شي، بیا به پینډینګ ته لاړ شي. تقریبا په دې کې 3-4 ورځې لګي، یو هفته پکې لګي، بیا ستاسو د اپ ورک اکاونټ ته راشي. بس تاسو به د دې سره خپل اکاونټ ټچ کړئ، چې په دې باندې کلیک کړم داسې، اور ګیټ پیډ باندې کلیک کړم، نو دا زما پاکستان کې چې کوم اکاونټ دی دا به هغې ته راشي. دا ټولې پیسې الریډي ما وښکلي دي له دې نه. $42 یو دي، 8 یو دي، 32 بل دي، داسې دا مختلف. اخیری چې ما کمې پیسې ویدرا کړې وې هغه $42 و. ټیک شو. دا 22 پکې اوس پراته دي، خو دا به زه بیا چېرته چې انشاءالله نورې جمع شي، بس بیا به په یړ باندې اکاونټ ته راواړم. نو تاسو په دې باندې داسې فریلانسنګ هم کولی